السلام علیکم ریحان ټیکنیکل چینل ته ښه راغلاست. ګرانو کتونکو د فای نیټورک نه مرحلې چې کومې نه مرحلې د هغه څنګه کولی شو چې نه مرحلې بشپړ کړو او د کیو آی سی هم څنګه کولی شو چې بشپړ کړو. نو ملګرو تاسو چې کله فای نیټورک را خلاص کړئ نو تاسو هره ورځ چې ورنوځئ تاسو ته یو پای درکوي. نو ما د سیټینګ په باره کې ویډیو جوړه کړې ده، د اکاونټ د جوړولو په باره کې مې ویډیو جوړه کړې ده او د کیو آی سی په باره کې مې هم ویډیو جوړه کړې ده. هر چا که فای نیټورک نه وي خلاص زما د ویډیو په ډسکرپشن کې د فای نیټورک اکاونټ جوړولو لینک هم شته او د کیو آی سی د جوړولو ویډیو لینک یې هم شته. نو که تاسو تر اوسه فای نیټورک نه وي جوړ کړی نو ویډیو په ډسکرپشن کې لینک دی، او که جوړ کړی مې کیو آی سی درکړی وي کیو آی سی نه شو کړی نو ویډیو په ډسکرپشن کې لینک شته. نو راځو د نن ویډیو د همدې په باره کې ده چې هغه نه مرحلې ځینې کسانو پوښتنه کوله چې موږ نه مرحلې نشو بشپړولی دا څنګه بشپړې کیږي، نو همغه درته نن ښایمه. نو راځو چې د هغه فای نیټورک اکاونټ را خلاص شي. نو دا اکاونټ دې را خلاص شي. ملګرو کله چې تاسو اکاونټ را خلاص شي تاسو دا صفحه هم درکوي، دا بټن به هم وایي چې دا ستاسو له وروسته دا باید یو فای هم درکړي. نو را به شئ مایننګ انتخاب کړئ، زه تاسو ته هغه نه مرحلې ښایم چې هغه نه مرحلې څنګه بشپړولی شو. نو ورته انتظاري وکړو چې دغه لوډینګ یې هم خلاص شي. Hello. Do you have money? نو ملګرو دغه صفحه مې هم بشپړ کړه. نو دا سیټینګ ما هم د اوس اوس اکاونټ خلاص کړو. نو ما د څو ورځې مخکې خلاص کړی د سیټینګ باره کې مې هم کړی چې دا د سیټینګ کیږي. نو راشئ هغه درې نه مرحلې چې کومې دا نه مرحلې درته وښایم. را به شئ دغه درې ډاټ به انتخاب کړئ، بیا به تاسو ملګرو راشئ دغه دویم یو چې دغه دی دا به انتخاب کړئ. زه هم دغه یې هم انتخاب کړم. نو دلته پلس لږ انتظار شئ د لوډینګ واخلئ هغه نه مرحلې فای کیو آی سی هر څه په همدغه ځای کې ښایي. ځینې ملګري پوښتنه کوي چې موږ کیو آی سی کوم ځای کې وپېژنو چې کیو آی سی کوم ځای کې راکړ دی یا نه دی راکړی. نو ملګرو هر مرحلې دلته ښایي. دلته ما سره یو فای دی دغه ځای کې تاسو هم کتلی شئ دلته فای او کوم چې کامیاب شي فای براوزر ته وړي بیا په همدغه ځای کې درته ښایي. بیا به تاسو ملګرو راشئ دلته به همدغه ځای انتخاب کړئ. دغه ځای مې انتخاب کړ. نو دلته به لږ هم ورته انتظار شو. دلته تاسو ته هغه کیو آی سی ښایي، هغه کومې نورې مرحلې چې ښایي ټول درته ښایي. زه دلته راځم هغه ټول یې رااخلم. تاسو ملګرو دلته کتلی شئ چې دغه یوه مرحله شوه او دا یې دوې او دا یې درې د ټولې مرحلې تاسو کتلی شئ چې ماته د دې ځای پورې شوي دي. ټولې نه مرحلې دي. ماته دغه درې مرحلې خړې ښایي او دا نورې زرغونې شنې او یو دغه شنه. دا ما اول کې چې پای خلاص کړو ما پکې چاټ وکړو نو دا خانه هم شنه شوه. تاسو به دغه ټولې مرحلې نه سره مرحلې داخلته جوړې کړئ، دلته شنې به یې کړئ. نو تاسو بیا فای خرڅولی شئ او فای اخیستلی هم شئ او دغه د کیو آی سی باره کې ده. دا د کیو آی سی ده. نو راځم د اول سر نه یې درته شروع کوم. اوله مرحله را به شئ په دا سټارټ نه به کلیک وکړئ. زه راځم په دا سټارټ نه کلیک کوم. بیا به راشئ سینک ان ټو فای براوزر باندې به کلیک وکړئ. لږ به ورته انتظار شئ دا مرحله یې هم خلاصه شي. تاسو ملګرو ته کلیک وکړئ سیده بیا یې پلی سټور ته پلی سټور څخه به تاسو یو فای براوزر دی هغه به را ډاونلوډ کړئ. هغه د تاسو والټ دی هغه کې کیو آی سی هم په همغه کې کیږي، هر څه په همغه کېږي. نو ورته انتظار وکړو چې موږ سیده بوځي فای براوزر پلی سټور ته فای براوزر را ډاونلوډ کړو. ما را ډاونلوډ کړی دی مخکې له مخکې. نو دلته به هم تاسو ته راوښیي بعضې یا به اپډیټ وي یا به ته ور انسټال شوی وي. نو اوله مرحله کې لګیا یو، ټولې مرحلې انشاءالله پوره کوو. نو ملګرو کله که تاسو فای پلی سټور ته بځئ پلی سټور څخه به یې ډاونلوډ کړئ او که بوی نه تللی را به شئ دویم مرحلې ته. دویم مرحله به وګورئ دا ماته خپله زرغونه شي. صحیح ده ملګرو. دلته تاسو ته اصلر شدده کوډ درکوي. اصلر شدده کوډ به تاسو نه فرګه به کاپي کړئ او یو ځای کې به درسره کېږدئ، په یو مسنجر کې چاته ولیږئ یا کې به درسره ځکه چې آی ډي چې بیا راخلاصېږي بیا هم درسره وي. راشئ د سټارټ نه کلیک وکړئ. زه راځم په سټارټ نه کلیک کوم. نو ملګرو تاسو چې کله پای براوزر ته داخل شئ پای اکاونټ را خلاص کړئ. ما خو پای اکاونټ را خلاص کړی نو ماته دغه دوې مرحلې نه شوې خلاصې. نو تاسو به راشئ ما خو پای براوزر ډاونلوډ کړی و. تاسو چې پای براوزر دغه ډاونلوډ کړئ دا اوله یوه کې ورشئ. دا یوه کې فای براوزر به پلی سټور نه به فای براوزر به ډاونلوډ کړئ دا به زرغونه شي. بیا به راشئ دا نه به کلیک وکړئ. دا چې کله کلیک وکړو پای براوزر ته به داخل شئ دا به هم زرغونه شي. ما خو مخکې ډاونلوډ کړی دی. زه اوس راځم درېیم مرحلې ته. را به شئ سټارټ نه به کلیک وکړئ تاسو به بیا هم دا زرغونه شي. اوس زه راځم په دغه سور خط نه کلیک کوم.
دلته ما څخه اصلي شدده کوډ غواړي. هغه اصلي شدده کوډ کومه دی زه دلته را پیدا کوم. صحیح ده ملګرو، تاسو د اصلي شدده کوډ نه ورکوئ. کله چې تاسو والټ ته ننوځئ بیا اصلي شدده کوډ درنه غواړي. راشئ کنفرم یور اکاونټ باندې کلیک وکړئ، دا ځای باندې کلیک وکړئ. زه هغه اصلي شدده کوډ را پیدا کړم. راشئ دغه ځای باندې کلیک وکړئ، د لاندې راشئ دغه ځای باندې کلیک وکړئ. بیا زه اصلي شدده کوډ به راکړي. نو ملګرو تاسو کتلی شئ چې ماته اصلي شدده کوډ راکړو. زه راځم دا به کپي کړم. تاسو وګورئ دا ما کپي کړو. نو کله چې تاسو کپي کړو را به شئ دغه یو به انتخاب کړئ. دا به تاسو ورکوئ نه څه، دا به لاړ شئ یو مسنجر کې به یو چا ته ولېږئ، ولاته به در سره فروت وي، دویم آی ډي مې چې وي هغه ته یې ولېږئ، ولاته به هم در سره. بیا به راځئ دا به خالي کپي کوئ، بیا والټ ته ننوځئ، ولته یې در څخه غواړي. د نورو مرحلې هم په د اصلي شددو کوټو غواړي. اتمه مرحله چې کوي، پنځمه مرحله چې کوي، تاسو څخه د اصلي شدده کوډ غواړي. دا چې ور داخل کړئ بیا تاسو ته مرحلې خلاصېږي. دا مې چې کپي کړو نو زه بیا راځم دغه لاندې یو به کلیک کړئ، دغه یو به کلیک کړئ چې مخ ته لاړ شو. هلته اوس اصلي شدده کوډ درنه غواړي. زه راځم د اصلي شدده کوډ ورته پیسټ کوم. کله مې دا ورته پیسټ کړو را به شئ دغه یو به کلیک کړئ، کنفرم یور والټ. اوس زموږ والټ هر څه به را خلاص شي. نو ملګرو تاسو اوس دلته هماغه اصلي شدده کوډ نه بیا ورکړئ. دویم مرحله کې ماته به اوس مرحلې ټولې زرغونې شنې شي. نو دلته به دغه ووهئ. نو ماته به اوله، دویمه، دریمه، څلورمه مرحلې بشپړ ټولې پوره شي. نو تاسو به راشئ دغه یو به انتخاب کړئ، کنټینیو. نو دلته به تاسو راشئ دا به ظرف کړئ. اوس بیرته بیک ووځئ. زه راوځم بیک او بیا بیک راوځئ. راشئ دغه هماغه ځای ته بیا راشئ چې اوس موږ وګورو چې موږ مرحلې پوره شوي دي او که نه. تاسو کتلی شئ ماته دویمه او دریمه مرحله بشپړ شوه. پنځمه مرحله د اوله ځای ما بشپړه کړې وه. نو تاسو بیا راشئ اوله مرحلې ته، اوله مرحله به هم بشپړ کړو. نو ملګرو اوله خانه چې څنګه تاسو بشپړوئ، تاسو به رسیدا راولي پای براوزر باندې ډاونلوډ کړئ پلی سټور څخه. نو تاسو بیا راولي پای براوزر ته. انداز کې تاسو څخه والټ دی، تاسو کې تاسو خپل پای کتلی شئ، رالیږلی شئ چې کله کې وایسي وشي نه مرحلې بشپړ شي. نو د مرحلې څخه اوس بیکه وځو، زموږ دغه مرحله به هم بشپړه شوې وي. اوس وګورئ چې زما اوله مرحله، دویمه مرحله او دریمه مرحلې بشپړ شوې. راځو څلورمه مرحله هم بشپړه وو. راشئ دا نه کلیک وکړئ. دلته به تاسو راشئ ملګرو دا هم په سیټینګ کې هم کېږي. دا به راشئ دا به 100 ته ورسوئ او دا به 6 میاشتو ته راورسوئ. نو دغه به را به شئ بیا به کنفرم بیکه را به شئ ګیټ لاګ آوټ بیکه. دغه مرحله هم زموږ پوره شي. نو ملګرو تاسو اوس وګورئ څلورمه مرحله مو هم بشپړه شوه. اوله، دویمه او دریمه، څلورمه، پنځمه مرحلې بشپړې شوې. او دا شپږمه مرحله کله چې تاسو پای 40-50 ته ورسوئ بیا تاسو ته شپږمه مرحله کې وایسي درکوي. دلته به درته ولیکي چې سټارټ، دغه ځای باندې به درته ولیکي چې سټارټ. نو زه اوس یو پای لرم، اوس مې اکاونټ جوړ کړو او د اوومه او اتمه مرحلې خړې دي. نو دا رقم ته شنې دي او نه زرغونې شنې دي. نو دا به څنګه کېږي کله چې تاسو پای کې وایسي وکړئ هغه بشپړه شي، هلته زرغونه شنه شي. نو تاسو ته به شپږمه او اتمه، نهمه مرحلې به همدا ډول شي. اوومه مرحله به بشپړ کړئ، اتمه مرحله بشپړ کړئ، هغه څلور شدده کوډ درنه غواړي. اوومه اتمه مرحله کې هغه څلور شدده کوډونه درنه غواړي. کله مې چې هغه ورکړ د نهمه مرحله بیا خپله 14 ورځې بعد خپله بشپړ کېږي. نو په همدې ترتیب کله چې تاسو نه مرحلې همدا ډول شنې کړئ نو تاسو به پای براوزر خرڅولی شئ او اخیستلی شئ، پای براوزر ته هم وړي. نو ما اوس پای براوزر هم را ډاونلوډ کړو، پای براوزر ته نتلی شم او څلور شدده کوډ به ورکړئ هغه به کپي کړئ. نو په همدې ترتیب تاسو کولی شئ. دا اوومه شپږمه مرحلې کوډ ته ځکه نشتلی چې ما ته کې وایسي نه ده راکړې. کې وایسي چې راکړي نو هماغه کړی شم. که چاته کې وایسي ورکړې وي د اووم د مرحلې نه وي پوره کړې دا پوره کړې او کې وایسي هم ورکړې وي نو زما د ویډیو په ډسکرپشن کې لینک دا ویډیو وګورئ، کې وایسي هم پوره کړئ او د اووم او اتم مرحلې هم بشپړ کړئ. نو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو حتما در سره لایک کړئ. مننه.